پاکستان ومنله چې طالبان یې فرمایشونه نه مني. د حمیدګل زوی وایي د حقاني واکمنۍ کې پاکستان تباهۍ خواته روان دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ISI پخواني رئیس جنرال حمیدګل زوی عبدالله ګل وایي چې واک ته د سراج الدین حقاني له رسېدو سره په پاکستان کې 80 سلنه ترهګري زیاته شوې. عبدالله ګل زیاتوي چې سراج الدین حقاني څو ځله پاکستان ته سفر کړی خو له پاکستان سره اړیکې د پلار یا مشر ورور نصرالدین حقاني په کچه نه دي. د پاکستاني د څارګر ادارې د پخواني رئیس جنرال حمیدګل زوی کابل ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سفر او د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره د لیدنې په تړاو د پاکستان له راډیو سره په یو بحث کې ویلي چې هغه د خپل پلار په څیر له پاکستان سره اړیکې نه لري. عبدالله ګل وایي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په توګه د سراج الدین حقاني له ټاکل کېدو وروسته په پاکستان کې 80 سلنه ترهګري زیاته شوې ده او اوس مهال په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې پاکستان د امنیتي وضعیت له پلوه له سختو ننګونو سره مخ دی او که دا حالت روان وي نو پاکستان به د تباهۍ خواته لاړ شي. عبدالله ګل همداره زیاتوي چې په ځانمرګي برید کې د سراج الدین حقاني د تره خلیل حقاني وژل کېدل د پاکستان لپاره یوه لویه ضربه وه. د جنرال حمیدګل زوی وایي په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه او چین پر افغانستان فشار راوړ چې که کابل له اسلام آباد سره اړیکې نه سموي نو د 22 میلیارده ډالرو پانګونه به بیرته واخلي. د هغه په باور چین پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان خرابي اړیکې د دوی د یو سړک او یو کمربند پروژې ته خنډ جوړوي. له دې وروسته د افغان چارواکو سره د محسن نقوي لومړۍ ناسته ده او ښایي مثمره هم وي. خو د جنرال حمیدګل زوی زیاتوي موږ په دې وروستیو کې له افغان مشرانو سره صمیمانه غونډې درلودې خو د دې غونډو پایلې ډېرې ګټورې نه وې. شنونکي بیا وایي چې پاکستان فکر کاوه که طالبان واک ته ورسېږي نو د دوی هر ډول فرمایشونه به ومني خو ښکاري چې دا ارمان یې تش ارمان پاتې شو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.